سلامونه په انګلیسي کې اول سل مهمې جملې به تاسو ته زه نن وړاندې کوم تر اخره پورې راسره اوسئ. راځو اول درې مهم سلامونو ته. ګوډ مورنینګ سهار د پخیر. ګوډ افترنون ماسپښین د پخیر. ګوډ ایونینګ شپه د پخیر. هاو آر یو څنګه یې؟ هاو اولډ آر یو څو کلن یې؟ اولډ سن یعنی څو کلن یې؟ I wish you a speedy recovery. زه زر صحتمندتوب درته غواړم یعنی زر شفا درته غواړم. You are very beautiful. ته ډیر ښایسته یې. Beautiful ښایسته. Nice to meet you. په خیر راغلې. ښه راغلاست. Do you speak English? آیا انګلیسي وایې؟ Where is the WC? Toilet. تشناب چرته ده؟ WC یا toilet دا تشناب ته وایي. Call the police. پولیس ته زنګ ووهه. 112 یا سل انټرنیشنل نمبر دی. کولی شي هر ځای کې سل نمبر ته زنګ ووهئ. I promise زه وعده کوم. Promise وعده. You are funny. ته مزاحکي یې. ته ټوکي یې. I need your permission. ما ته تا اجازت پکار دی. Permission اجازه. Is it going to rain tomorrow? آیا سبا به باران کیږي؟ Tomorrow سبا rain باران. Could you please repeat that? کولی شي چې یو متې ته دا بیا دوباره ووایي. Repeat دوباره ویل. تکرارول. How do you know each other? یو بل څرنګه پیژنئ؟ This property is very large. دا کور ډیر غټ دی. Property یو ځای یو غټ ځای وایي. He is very good student. هغه ډیر ښه شاګرد دی. Student شاګرد. My favorite color is blue. زما د خوښې رنګ اودی دی. His birthday is on June 15. د هغه سالګیره په شپږمه میاشت جون 15 تاریخ باندې ده. Tomorrow I am going to the cinema. سبا زه سینما ته ځم with my friend زما ملګرو سره. My mom makes the best کابلی پلاو. زما مور ډیر ښایسته کابلی پلاو پخوي. My favorite sport is cricket. زما د خوښې ورزش کرکټ دی. We are going out for dinner. موږ به بیګۍ باندې ډوډۍ خورو. Going out یعنی باندې. Dinner د شپې ډوډۍ ته وایي. بیګۍ ډوډۍ ته. Tonight at that new restaurant. Tonight نن شپه at that new restaurant د نوي رستورانت کې. The train leaves at 8 a.m. The train leaves یعنی حرکت کوي په 8 بجې باندې. At 8 a.m. 8 بجې ورځې باندې. She always drinks tea with honey. هغه هر وخت چې چای څکي شاتو سره یې څکي. Honey شات ګبین. My teacher is very nice. زما استاد ډیر ښه دی. I'm looking for a new job. زه یو نوی کار په لټه کې یم. Job کار. Looking یعنی ګورم لټه کې یم. I am going to the dentist for a checkup. زه د غاښونو ډاکټر ته ځم چیک اپ لپاره. Dentist د غاښونو ډاکټر. چیک اپ یعنی د کنټرول چیک اپ لپاره. It's cold outside. وی باندې ډیر یخ دی. So put on your coat. So یعنی اتمن د کورتۍ واچو. کوټ کورتۍ. Put on یعنی واچوه. My favorite subject in school is history. زما د ټولې خوښې مضمون تاریخ دی.
My favorite subject in school is history. زما د ټولو خوښې مضمون په مکتب کې تاریخ دی. history تاریخ. favorite د خوښې subject مضمون یعنی مثلا ریاضي یا پښتو یا داسې کوم بل څه شوي ساينس دیتا subject وای مضمون. I bought a new bike. ما نوې موټر سایکل واخیسته. bought تیر شوی زمانې ته وای. buy اوس زمانې ته وای. bought تیر شوی زمانې ته وای. I bought a new bike. ما یو نوی موټر سایکل اخیستی دی. She has a beautiful voice. هغه ډیر ښایسته आवाज لري. My math teacher explains everything well. زما د ریاضي استاد explain تشریح کوي everything well. هر یو شی ډیر په ښه توګه باندې. My math teacher د ریاضي استاد. He goes to the gym to keep fit. هغه ورزش ته ځي غواړي ځان فټ وساتي. gym ورزش keep fit یعنی ځان فټ وساتي. It's important to sleep well. وای ډیره مهمه ده چې ښه خوب وکړي. sleep خوب ته وایي. We are going on holiday to the mountain. مونږ په چکر باندې غرونو ته ځو. mountain غرونه، holiday چکر یا په رخصتیانو کې. She has a loving family. هغه ډیره میناناکه family لري. loving میناناک family. My aunts live abroad. زما خاله بیرون د مملکت نه اوسېږي. abroad مطلب څه کوم مملکت کې ته اوسېږي باندې کوم مملکت هم راځي هغه ټولو ته abroad وایي. We go to the park for picnic. مونږ پارک ته ځو چکر دپاره. پکنیک مثلا یو خوراک مرک ویسي پارک ته لاړ شي همغه خوراک هلته وکړي همغه پکنیک وایي. یا څه کوم نوشابه څه شی ځان سره ویسي. We go یعنی مونږ ځو to the park پارک ته for picnic د پکنیک دپاره چکر دپاره. My friends are coming over for a barbecue. زما دوستان راځي د باربیکیو دپاره. My friends زما دوستان are coming راځي for a barbecue د باربیکیو دپاره. My little brother likes to play video games. زما وړوکی ورور ډیر خوښیږي چې ویډیو ګیمونه وکړي. likes خوښیږي. little brother وړوکی ورور. play یعنی غواړي وکړي. It's fun to look at the star. وای ډیر مې خوښیږي څه ستورو ته وګورم. Tomorrow I'm going to town. زه سبا ښار ته ځم. town ښار. tomorrow سبا. I would like to travel the world. زه ډیر مې خوښیږي چې لاړ شم ټولو دنیا چکر ووهم. I would like یعنی ډیر مې خوښیږي to travel یعنی چکر باندې تلل. the world یعنی ټوله دنیا. Apples are healthy and delicious. اپل مڼې are healthy صحتمندې دي and delicious او خوندورې دي. It's my brother's birthday next week. زما ورور سالګیره ده روانې هفتې کې. My brother زما ورور birthday سالګیره next week روانې هفتې کې. I can't wait for the holidays. یعنی زه بیخي نشم کوی چې منتظر شم د رخصتیانو دپاره. یعنی دومره غواړم چې رخصتیانې راشي. My grandparents are very sweet. زما نیو نیکه ډیر ښه دي. ډیر مینه‌ناک دي. sweet یعنی یو خوږ شي ته وایي او یا مینه‌ناک. My grandparent زما نیو نیکه. grandparent parents مور و پلار. grandparent یعنی نیو نیکه. I grew up in a small village. زه په وړوکې منطقې کې غټ شوی یم.
small وړوکی village په منطقې یو وړوکی ښار I met an old friend yesterday ما بیګا یو زوړ ملګری ولیدو I met زه میلاو شوم old friend یو پخواني ملګري سره yesterday بیګا I would like to learn a new language. زه غواړم یو نوی زبان زده کړم. I would like to ما ډیر خوښیږي زه غواړم learn یاد کړم new نوی language یو ژبه. Flowers smell wonderful. ګلونه ډیر ښایسته بوی کوي. Flowers ګلونه smell بوی کوي wonderful ډیر ښایسته. I am going to the cinema tonight. زه نن شپې سینما ته ځم. I am going زه ځم to the cinema سینما ته tonight نن شپې. My favorite sport is basketball. My favorite زما د خوښې sport is basketball. ورزش باسکټبال دی. It's raining today. نن به باران وي. So bring an umbrella. وی ځان سره یو چترۍ راوړه. Umbrella چترۍ. Bring راوړل. Coffee helps me wake up in the morning. Coffee helps me. Coffee ما سره ډیر کومک کوي. Wake up in the morning چې سهار وخت کې زه راویښوسم. I hate getting up early. I hate وی زه نفرت لرم وی بیخي من نه خوښي getting up early څه وخته پاڅم یعنی سهار وخته پاڅم خوب نه. We have a new neighbor. مونږ یو نوی ګاونډي لرو. New نوی neighbor ګاونډي. We are going on a holiday abroad. مونږ چکر ته ځو. We are going on a holiday په رخصتیانو باندې abroad یعنی بیرون. بیرون مطلب دا دی بیرون مملکت نه څه کوم ځای کې اوسېږي. We bought a new house. مونږ نوی کور واخیستو. We bought مونږ واخیستو. Bought تیرې زمانې لفظ دی. Buy اوس زمانې والا دی. We bought مونږ واخیستو a new house نوی کور. I walk my dog every morning. زه خپل سپي سره هر سهار په خپو مزل کوم. I walk یعنی walk خپو مزل ته وایي. My dog زما سپی every morning هر سبا. My sister takes the bus to the school. ما خور څه مکتب ته ځي بوس نیسي. My sister زما خور takes the bus takes نیسي bus بوس to school مکتب ته. My father is always calm and patient. زما پلار my father is always هر وخت calm ویني آرام وي and patient او ډیر حوصله لري. He likes to read books about history. He likes هغه ډیر خوښیږي read books څه وایي کتابونه about history په تاریخ په باره کې. My grandmother always tell great stories. My grandmother زما نیا always tells هر وخت وایي great stories ښایسته ښایسته کیسې. Stories کیسو ته وایي. My favorite food is pizza. My favorite زما د خوښې food خوراک is pizza. Pizza ده. What kind of music do you like to listen to? What kind of music? څنګه music. What kind of یعنی څنګه. Do you like تا خوښیږي to listen یعنی واوري. څنګه music ته خوښیږي څه واوري. My biggest fear is heights. My biggest زما ډیر غټ fear ډار is height د اوچتوالي زینه دی. یعنی اوچتوالي زینه ما لږ لږ ډار راځي.
What is your favorite childhood memory? وای د ماشومتوب کومه یوه خاطره درته یاده ده؟ Your favorite تا کومه یوه خوښه خاطره؟ Childhood ماشومتوب memory کومه یوه کیسه کومه یوه کهاني درته یادوي؟ The house has 3 bedrooms. کور درې د خوب کوټې لري. The house کور has 3 درې bedrooms د خوب کوټې. Bedrooms یعنی کوم اتاقونو کې څه بیډونه ایښي وي د خوب دپاره. Rooms اتاق دې د خاطره bedrooms یعنی د خوب کوټې. The sun is shining brightly today. مینه سترګه ښایسته رڼا ورکوي نن. If it rains, I stay at home. If it rains, وی که باران وشو, I stay at home. زه په کور کې پاتې کېږم. I will call you tomorrow. زه به درته سبا زنګ وهم. I will زه غواړم call you زنګ به وهم tomorrow سبا. My parents are sweet. My parents زما والدین یعنی مور و پلار are sweet ونې ډېر خواږه دي. I love to draw. زما رسامي خوښیږي. draw یعنی یو څه شی رسم کې. Where is my key? زما کلیانې چیرته دي؟ key کلیانې چابیانې. She has blue eyes. هغه شنې سترګې لري. She has هغه لري blue شنې eyes سترګې. I love coffee. ما کافي خوښیږي. I love یعنی زه مینه لرم. کافي سره یعنی ډېره مو خوښیږي. She has long nails. هغه ډېر غټ غټ نوکان لري. long غټ nails نوکان. This is a good place to eat. دا ډېر ښایسته ځای دی د خوراک دپاره. good place یعنی ښه ځای دی to eat خوراک دپاره. He bought a new car. هغې نوی موټر واخیستو. bought اخیستل new car نوی موټر. We go to the pool. موږ اوبازي ته ځو. We go to موږ ځو the pool اوبازي. I love to cook. ما خوښیږي څه پخلی وکم. I love to ما ډېر خوښیږي یعنی مینه لرم ورسره. to cook یعنی پخلی سره. She has a beautiful smile. هغه ډېر ښایسته خاندي. She has هغه لري beautiful ښایسته smile خندا. She speak several languages. She speak هغه وایي several یعنی څو دانې languages ژبې. هغه یعنی څو ژبې وایي. This is my favorite song. وی دا زما ښایسته میوزیک دی. ګانا ده. This is my دا زما والا favorite یعنی زما د خوښې song خواندن میوزیک. I love art. زما رسامي خوښیږي. art رسامي ته وایي. What time does the meeting start? What time څو بجې does the meeting start شروع کیږي یعنی meeting څو بجې شروع کیږي. غونډه څو بجې شروع کیږي. meeting غونډه. We go for a walk in the woods. We go for a walk. موږ د خپو مزل ته ځو in the wood په ځنګل کې. wood ځنګل ته وایي. walk د خپو مزل. I am looking for my wallet. I am looking زه په لټه کې یم for my wallet زما په بټوې. یعنی I am looking for my wallet زه په خپلې بټوې په لټه کې یم. It's hot outside. وی باندې ډېر زیات ګرم دی. hot یو خو warm وي یعنی ګرم. یو hot یعنی ډېر زیات ګرم. یعنی مثلا 40 درجې وي
outside یعنی باندې. باندې ډیر زیات ګرم دی. I am looking for a job یعنی زه کار په لټه کې یم. looking لټه for a job یعنی کار په لټه. She is fluent in English. هغه ډیره تیزه ده په انګلیسي کې. fluent یعنی کوم ژبه څخه ښه وایي. in English یعنی په انګلیسي کې. We are going to the movie tonight. موږ نن شپې سینما ته ځو. فلم لپاره. We are going موږ ځو to the movie د فلم لپاره. tonight نن شپې. مننه دوستانو د لیدو نه مو که ما درسونه خوښ شوي ما صفحه درته حتما سبسکرایب کړئ او دا لاندې څه نور درسونه ګورئ کوی شئ دا هم وګورئ او که غواړئ کوم درسونو کې شیان بل رقم درته وښایم یا غواړئ یو څه شی تبدیلیانې ورکې راولئ نو حتما ماته لاندې کمنټس کې ووایئ زه درته رسیدګي کوم. خدای پامان.